سلامونه ملګرو، خدای خو جوړ به وي. زیاتره ملګري وایي چې څنګه موږ کولی شو په کمپیوټر کې د موبایل اپس یا کوم د موبایل اپلیکیشنونه چې دي هغه استعمال کړو. نو بېلابېلې طریقې موجود دي. په بېلابېلو طریقو سره تاسو کولی شئ چې د موبایل اپلیکیشنونه په کمپیوټر کې استعمال کړئ. خو دلته نن ځای یوه ډېره زبردسته طریقه درته ښایم چې په دې سره هم تاسو کولی شئ د موبایل اپلیکیشنونه په کمپیوټر کې استعمال کړئ او ورسره په څنګ کې تاسو کولی شئ چې کوم ایډیټینګ چې وي یا کومه بله برخه چې وي هغه هم پکې ترسره کړئ. نو داسې کار کوي لکه موبایل، یعنی کټ مټ د موبایل په شان کار کوي. نو تاسو کولی شئ چې استفاده ترې وکړئ. تاسو به راشئ خپل کمپیوټر به د انټرنیټ سره وصل کړئ. کله مو چې وصل کړئ دلته به رسما ګوګل کروم ته راشئ. ګوګل کروم ته چې کله راغلی دلته به تاسو ګوګل کروم کې ورته سرچ کړئ چې LD پلیئر. LD پلیئر به تاسو دلته سرچ کړئ. تاسو وګورئ دغه لومړی LD پلیئر دغه اپلیکیشن یا کوم سایت چې دی دا تاسو ته راځي په دې باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیست نو همدغه LD پلیئر چې دی دا به تاسو خپل کمپیوټر ته درته ډاونلوډ کړئ، یعنی یور بیسټ پارټنر فور موبایل گیمز. دلته تاسو ته بیا درې اپشنونه درکړي لکه وینډوز LD پلیئر، یعنی وینډو ته LD پلیئر غواړئ یعنی د کمپیوټر لپاره، iOS د آیفون لپاره او همداشان د انډرایډ لپاره. نو زه دلته وایم چې د وینډو لپاره به کلیک ور باندې واخلئ نو دا به ډاونلوډ روان شي. دلته چې راشئ تاسو یو ایمیل هم ورته لوګین کړئ دغه ګوګل کروم ته. دلته وګورئ په دغه ځای کې د دې ډاونلوډ روان دی. زه دا سټپ کوم نو تاسو به دلته ډاونلوډ کړئ، بیا به انسټال کړئ. لکه دلته له دغه ځای څخه چې دا تاسو ډاونلوډوئ نه پوهېږم 3 MB شاوخوا هغه لري 4 هلته مې ونه کته. خو دلته کله چې سکرین ته راشي، سکرین ته چې کله راځي بیا تقریبا 900 MB ستاسو څخه کټ کوي. یو څه MB اندازه زیاته ده خو بیا هم کار درته کوي. هغې وروسته به کلیک ور باندې وکړئ. دلته یو سایټ به پکې جوړ کړئ، سټارټ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به څنګه شي LD پلیئر تاسو وګورئ. دلته به تاسو ته دغه راخلاصېږي. په دغه ځای کې ستاسو څخه یو ډاونلوډ غواړي نو هغې ته به لږ انتظار کوئ. وروسته د هغې نه که تاسو انټرنیټ و هم نه لرئ کار کوي صحیح ده، بیا مشکل نشته. انټرنیټ لومړی سر کې ځکه وصلوئ تر څو ستاسو کمپیوټر ته دغه LD پلیئر را ډاونلوډ شي او دلته یې راخلاص کړئ. کله مو چې راخلاص کړئ بس جیمیل هم ورته لوګین کړئ، تنظیمات ټول پکې ترسره کړئ. اما د موبایل په ډول د هغې وروسته تاسو کولی شئ چې استفاده ترې وکړئ. نو دلته لږ انتظار زه ورته کوم. تاسو وګورئ ټبلیټ از سټارټینګ، دا څنګه دی سټارټ کېږي. د لږ شان دلته بیا انتظار ورته کوو تر څو همدغه صفحه مخکې لاړه شي. د هغې وروسته تاسو کولی شئ چې همدغه اپ د موبایل په ډول استعمال کړئ. کوم اپلیکیشنونه چې په موبایل کې استعمالوئ دلته تاسو هم استعمالولی شئ. وګورئ دلته وګورئ ما ګراک را ډاونلوډ دی، چټ GPT مې ده مثلا. دلته بیا راځم خپله پلی سټور کې دی، ګوګل کروم کې دی. نو تاسو به څنګه وکړئ دلته خپل پلی سټور ته اکاونټ په ورته جوړ کړئ. تاسو چې هر اپ غواړئ مثلا یوټیوب غواړئ یا داسې نور اپلیکیشنونه غواړئ بس تاسو کولی شئ چې رسما د همدغه پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ او استفاده یې کړئ. او د دا شان نورو مزهداره ویډیوګانو لپاره لازما زموږ سره پاتې شئ. انشاءالله موږ به تاسو ته نور هم همدغسې ګټورې مفیدې ویډیوګانې راوړو، ستاسو سره به یې نشروو. نو تاسو تر هغې زموږ همدغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه هم در سره لایک کړئ.